سلامونه دوستانو بیا ښه راغلاست یاله دې وکړي چې روغ جوړ وي دوستانو که چېرې تاسو یوټیوبر یا یوټیوب چینل لرئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ډیره مهمه ده که نه د یوټیوب چینل هم له بیه نه ځي نو هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ په دې ویډیو کې ستاسو ته یو دوه شیزونه ښیم چې هغو ته شاید ستاسو فکر نه وي یوټیوب چې همیشه تاسو ته یو شی وړاندیز کوي لکه چې دا کار باید تاسو وکړئ د خپل یوټیوب چینل کې تاسو ته بعضو ته ښکاري بعضو ته متوجه نه وي بعضو نه پرې پوهېږي اما زه تاسو ته نن ښیم چې په څه طریقه تاسو کولی شئ چې د خپل یوټیوب هر څه همیشه وګورئ چې داسې یو کوم علامه تاسو ته راشي باید اول خپله چک کړئ که خپله نه پرې پوهېږئ چا نه پوښتنه وکړئ نو که نه یوټیوب چینل به بې له ناخبرۍ ختم وي دوستانو دا ډېر دی مهمه پوښتنه چې څنګه کولی شو موږ د یوټیوب کې هغه ویډیوګانې چې کله موږ تاسو اپلوډ کوو او هغه ویډیوګانې د ماشومانو باره کې یا ماشوم پکې استعمالوو دې کې تاسو ته مخکې ما ویډیو جوړه کړې وه چې هغه کې ما تاسو ټول له تشریح درکړې وه خو اوس دا یوټیوب خپله قانون تطبیق او خپور کړی ده چې دا د ډېر مهم که تاسو دا قانون پلی نه کوئ نو ستاسو یوټیوب چینل امکان لري چې له بای نه لاړ شي او دا چینل تاسو کولی شئ د همدغه طریق نه چې زه څنګه تاسو ته ښیم او کولی شئ دوستانو تاسو له دغه طریق نه چې زه تاسو ته څنګه ښیم ډېره اوږده ویډیو نه ده لږ دی کولی شئ چې تر اخره سره وګورئ او دغه سیستم موږ په څه طریقه له باندې وړی شو نو دوستانو که غواړئ په دې طریقه پوه شئ هیله د ویډیو موږ سره اخره وګورئ او که کوم سوال او پوښتنه لرئ لاندې کمنټ کې ولیکئ او که پرې نه پوهېدئ بیا هم لاندې کمنټ کې ولیکئ یا په وټساپ باندې ډایرکټ مسیج زنګ ووهئ انشاءالله زه به په ښه طریقه کومک درسره کوم او دا به حل کوو نو زه چې دوستانو ویډیو شروع کوو چې په څه طریقه ورځو ډیسکټاپ نه تاسو ته ښیم چې په څه طریقه تاسو کولی شئ ډېر اسانه ده ډېر سخت نه دی اما شاید ستاسو ورته فکر نه وي او کوم حل کړی وي ډېر ښه کار هم کړی ده همیشه هم داسې متوجه اوسئ کلیک کړئ ښه رابشئ مای چینل ته مای چینل کې به راشئ کانفرمیشن ته دې ته په دې جیم چې کلیک وکړه رابشئ ویډیو منیجر ته دلته تاسو وینئ ویډیو منیجر دې باندې به کلیک وکړئ دلته چې کله کلیک وکړئ تاسو ته چې کله صفحه کولاو شي په دې شکل تاسو دې بر سر کې وینئ دی چې زما کوم ځای کې ماوس ګرځي دلته تاسو ګورئ شین خط څه ما په کش کړه دا تر اوسه ګوره شین و سپین شو ځکه موږ یې ولې وکړه چې وکړې بیا تا ته هېڅ پته نه لګي په دغه شکل راځي یا هماغسې بلو راځي همغه شکل باندې شین او یا هم په دې شکل باندې راځي دا چې د دوستانو که دا تاسو دا کار ونه کوئ تاسو ویډیوګانې یوټیوب ډیلیټ کولی هم شي او یوټیوب چینل هم اخ کولی شي دې جمله به تاسو کلیک وکړئ لاړ به شي دننه دلته که تاسو وینئ درې اپشن یې درکوي درې اپشن یې څه باره کې دي د هغه موږ چې کوم دا ټکی چې دی پې اوس دا تور خال چې دی پې دې که تاسو وینئ دا پخوانی اپشن ده همداسې پاتې خو دې کې دوی اوس دوه اپشن نور اضافه کړي چې دې دوو کې باید یو ته انتخاب کړي دوستان دا معنا ورکوي که تاسو مثلا یو ویډیو چې هغه د ماشومانو د کتلو نه وي نو تاسو به چې وئ تاسو به وایي دغه هغه میزانی به تاسو وایي او که چېرته ووایئ چې د ماشومانو د کتلو ده نو بیا به بهرنی ووایي تاسو به وایئ دا منځنی چې منځني کې دا دی چې موږ ماشومانو دپاره ویډیو نه جوړوو دلته به راشئ دلته به یې سیو کوئ ډېره په اسانه طریقه باندې بس د منځنی به او دې باندې سیو کوئ بس خلاص نور هېڅ شی نه غواړئ بس تاسو چینل هم وکړه الله دې وکړي چې خوښه شوي مې که خوښه شوي حتما زموږ چینل سره لایک سبسکرایب او ویډیو هم که سره شیر کړه دا به ستاسو نه ډېره مننه وي تر بلې ویډیو هم په الله سپارم دوستانو